پکتیا کې د عزیزي بانک، اسلامي بانک او عزیزي خیریه بنسټ لخوا له سلګونه بېوزله هیوادوالو سره د روژې مبارکې میاشتې پر دوام د خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. دوی پلان لري چې په ټول هیواد کې له 100,000 اړمنو کورنیو سره دا ډول مرستې ترسره کړي. عزیزي خیریه بنسټ او عزیزي ګروپ لخوا د افغانستان اسلامي بانک او عزیزي بانک پکتیا څانګو له طریقه د تیر په څیر د افغانستان بېوزله کورنیو سره تقریبا 100,000 په ټول افغانستان کې 100,000 بېوزله کورنیو سره چې په پکتیا ولایت کې 215 سهمه نن توزیع شول او د بېوزله کورنیو سره مرسته وشوه. اخوا د پکتیا ولایتي مسؤلین هم په لنډ راتلونکي کې د ولایتي ادارې لخوا د مرستو ویش لړۍ د پیل خبره کوي. او ښه خوشخبري والي صاحب د رئیس الوزرا څخه لیدنه کړې ده د پکتیا په سطح باندې ان شاء الله خلکو ته خوراکي توکي راغوښتي ان شاء الله په لنډو شپو کې به امید شته، قوي امید شته ان شاء الله چې خپل هیوادوال به نور په خندا ووینو دغه سره خپل همدرد شریک شي. د راتلونکي 1400 مالي کال لپاره مؤسسات هم وعده کړې دي، دولت هم وعده کړې ده چې په پکتیا ولایت کې به انکشافي پروژې به ان شاء الله ډېرې په پرمختګ ورکوي، هغو ته به دوام ورکوي، هغه به کار وکړي. اړمن هیوادوال چې مرستې ترلاسه کړي خوښ دي، وایي په دې به یې تر یو وخت ګزاره وشي، خو د لا نورو مرستو غوښتنه هم لري. موږ ډېره مننه درکو، ډېر تر خوشحاله یو، نو باید موږ سره نورې مرستې وشي. اتحادیې وضعیت موږ ډېرې خرابې دي وروره، باید دا موږ سره ورځې پروژې جوړې شي، نور کارونه مخته لاړ شي، الله دې دوی کامیاب کړي. بس په دې روزه کې له موږ سره مرسته وکړه، موږ ډېره مننه درکو. خیر دی چې موږ سره یو بوجۍ وړه سو، یو بوجۍ وریځې سوې، غوړي دي، کورخې دي، دا مرسته موږ سره وسوه، کور دی آبادي، موږ بېوزله خلک یو، هېڅ چاره نه لرو. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم پکتیا کې ګڼ شمېر خیریه او د نورو ادارو لخوا په زرګونه اړمنو هیوادوالو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ورکړل شوي دي.